منلی نشو د پردیو غلامی ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي مونږ منلی نشو د پردیو غلامی ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ او خوشحاله یاست او د عثماني کاروان د ملنګ تکتیکي ګروپ د ملګرو سلامونه قبول کړئ. قدرمنو زموږ دا ویډیو خاص د دې باره کې ده چې د موبایل څرنګه کشف کیږي او له دې کشف کېدا څخه څرنګه ځانونه او موبایل ساتلی شو. قدرمنو دا دوه درې قسمه ځانونه موږ له دې کشف کېدا ساتلی شو. اوس لکه ګوګل یا داسې سرکاري اداره چې د موږ موبایل کشف کول غواړي نو موږ له دې کشف کېدا سره څرنګه ځانونه ساتلی شو. هغه دوه قسمه سیټینګز غواړي. سیټینګز یعنې ترتیبات غواړي. اول سیټینګز یعنې اول ترتیبات چې دي هغه زموږ په موبایل کې پراته دي، یعنې سیټینګز ترتیباتو ته به ولاړ شئ. اول ته په دې ترتیباتو کې به دا لوکیشن په انګریزي لوکیشن لیکلی ده، نو دا معنا لري لوکیشن یعنې هر هغه ځای چې چیرې تاسې موبایل پکې استعمالوئ، هغه که دکان وي، که کوڅه وي، که کلی وي، که کور وي، هر هغې ځای ته لوکیشن یا چیرې تاسې خپل موبایل پکې استعمالوئ. نو تر ټولو نه مخکې به د دې لوکیشن بندول پکار دي. که دا لوکیشن خلاص وي هر هغه دښمنه اداره یا ګوګل د تاسې ځای معلومولی شي. اوس لکه په دې لوکیشن کې د ما په موبایل کې ما تر مخ بند کړي دي ټول شیان پکې، یعنې د ما لوکیشن چاته نه معلومیږي. خو که دا لوکیشن د تاسې په موبایل کې خلاص وي نو ګوګل دا لاندې دوه جا دا ګوګل لیکلی ده، دغه د ګوګل سرویسز دي، دا د کیمرې لوکیشن ده، دغه د مای پلیس لوکیشن ده، یعنې چیرې ته اوسې چیرې موبایل استعمالوي. نو تر ټولو له مخکې د دغو ټولو لوکیشنو د دغو بندول پکار دي. یعنې دلته به دا لوکیشن بند کړې نو انشاءالله تر ډېره حده به له دې کشف کېدا بچ شي. اوس تاسې ګورئ دا لوکیشن د ما په موبایل کې بند دی، خو دغه لوکیشن یو ځای په سیټینګز کې دی او یو ځای به دا پورته مینیو کې دی. دغه هم لوکیشن ده. وینې دا ما لوکیشن خلاص کړو. اوس داسې حکومتي اداره دغسې لکه ګوګل دغه ما ځای معلومولی شي چې زه چیرې ناست یم او چیرې موبایل استعمالوم، کومه کوڅه کې یم، کوم دکان یا کور کې زه موبایل استعمالوم. دوی د ما ځای معلومولی هم شي، هم یې شریکولی هم شي. نو دلته ما دا لوکیشن بند کړو، یعنې اوس دوی ته د ما درک نه لګېږي چې زه چیرې اوسم او چیرې موبایل استعمالوم، دوی ته زما درک نه لګېږي. خو دغسې له دې لوکیشنه پرته دغه هم دلته بند کړو. له دغه پرته نورې داسې برنامې هم شته په موبایل کې، تقریبا هره یوه برنامه چې تاسې په موبایلو ته ډاونلوډوئ او استعمالوئ، لکه فیسبوک، لکه واتساپ او لکه دغسې نورې برنامې، هغه برنامې هم دومره اختیار لري چې تاسې ګوګل ته وروښیئ چې دا کس په دې ځای کې دا موبایل استعمالوي، په موبایل کې فلاني عکسونه پراته دي، فلاني ویډیوګانې دي، فلاني شعرونه دي. نو له دغه لوکیشنه وروسته به موږ دغه اپس ته راسو، برنامو ته. برنامې چې کوم اختیارات لري نو موږ ته پکار ده چې له برنامو چې هغه ټول اختیارات چې ورکړي دي
هغه ټول پکې بند کو په هر یو برنامه کې بند کو چې برنامه ته هم درک نه لګیږي چې موږ دا موبایل چیرې استعمالوو او څرنګه استعمالوو. نو اوس که دغسې اوس به زه دغه د فیسبوک د واتساپ برنامې ته راسم چې دا برنامه له ما چې څه اختیار غواړي او کوم اختیار ورکړم بهتره ده او کوم نه ورکړم هغه به صحیح وي. نو دغه پرمیشنز دي، پرمیشنز اختیاراتو ته یایي. دو اختیاراتو ته به راسي نو قدرمنو دلته تاسو ګورئ چې کله موږ واتساپ موبایل ته ډاونلوډ کو یا فیسبوک ډاونلوډ کو یا بله داسې برنامه ډاونلوډ کو نو دا اختیارات ټول خلاص وي، یعنې دغه اختیارات موږ ورکړی ده. ته د موږ ځای معلوم که، ته زموږ کیمره معلومه که چې موږ په کیمره څنګه ویډیو جوړوو، څنګه عکسونه اخلو. زموږ د موبایل شمېر هم وګوره چې موبایل شمېرې کومې شمېرې دي، د چا موبایل نمبر دی را سره هغه هم دی را څخه معلومولی سي. زموږ لوکیشن یعنې زموږ ځای هم معلومولی سي، زموږ سلطوي هم معلومولی سي. نو دا هره یوه برنامه دا اختیار لري چې دغه شیان زموږ وګوري او له ګوګل سره یې شیر کړي. شیر یعنې شریک یې کړي او ګوګل یې بیا داسې دغه شیان راخلي لکه د خلکو موبایلو کې چې عکسونه دي، دغسې ویډیوګانې دي، دغسې موبایل شمېرې دي، دغه بیا د سرکاري ادارو سره شریک کوي. نو موږ ته پکار ده چې د هرې یوې برنامې تر وخته مو ښووله چې برنامې په سیټینګز کې چیرې پرتې وي. هرې یوې برنامې کې به دا لوکیشن بندوو یا دغه لوکیشن ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې دغه هغه ځای ده چې چیرې تا موبایل استعمالوي، که هغه کور وي، که کوڅه وي، که ګلۍ وي، که دکان وي، که هر شی چې کوم ځای استعمالوي هغه ځای ته لوکیشن یایي. نو دا لوکیشن به بندوي. له هغه بعده به دا کیمره بندوي، یعنې په کیمره چې ته کومه ویډیو کوم عکس جوړوي هغه شی د دغه اختیار به برنامې ته نه ورکوي چې برنامه دې هغه شی وګوري. له هغه بعده دا د موبایلو شمېرې دغه د موبایلو شمېر یعنې کانټیکټس دي د دغو هغه به اختیار به نه ورکوي کومې برنامې ته. دغسې د مایکروفون یعنې ته چې په موبایل کې غږیږي او موبایل کې د غږ ټیپ کېږي د دغه اختیار به کومې برنامې ته نه ورکوي چې زما غږ واورئ زه څه پکې یم او له چا سره پکې غږېږم. نو دغسې دغه هم مه ورکوه، د ټلیفون شمېر هم مه ورکوه. د هغه بعد راځو د فیسبوک برنامې ته. قدرمنو دا دوه برنامې ډېرې زیاتې چلیږي. زه به صرف د دغو دوه برنامو سیټینګز تر وښیم، نور دا څه برنامې چې موبایلو کې دي خدای خبر چې تاسو موبایلو کې به څومره برنامې وي، 10 به وي، 20 به وي، 30 به وي، 100 به وي. نو دغو برنامو دغه اختیارات بندول دغه تاسو کار ده. د ما ته صرف دا پکار ده زه څه در وښیم چې څرنګه داسې اختیارات تاسو پکې بندولی سي چې سبا کشف نه سي او سبا تاوان نه درته ورسېږي. نو د واتساپ سیټینګز مې در وښول، ترتیبات مې در وښول، اوس به دا د فیسبوک در وښیم. قدرمنو دا د فیسبوک اختیارات دي. دغه اختیاراتو ته چې وګورو نو دا د کلنډر اختیار هم راچوړي چې تا د موبایل په کلنډر کې کوم تاریخ ده، کوم ټیم ده، کوم کال ده. دغسې دا د کیمرې اختیارات چې ته کیمره کوم عکس کوم ویډیو جوړه کړې هغه اختیار هم در چوړي. یعنې دغسې کله فیسبوک ته ډاونلوډ کړې موبایل ته نو دا ټول اختیارات داسې خلاص وي لکه اوس ما خلاص. نو تر ټولو له مخکې تاسو ته پکار ده چې اول دا کته د لوکیشن اختیار ځینې یوسئ. لوکیشن یعنې تاسې هغه ځای چې چیرې تاسو موبایل استعمالوئ اول دا اختیار پرې بند کړئ، مه ورکوئ. د هغه بعده د ټلیفون اختیار هم پرې بند کړئ، یعنې تاسې چې له چا سره په ټلیفون کې غږیږئ
غږ هم ټیپ کېږي په کومه شمېره غږیږي هغه اختیار مه ورکوئ چې دی دې وګوري. انټرنټ، ګوګل یا داسې سرکاري اداره چې تاسې کشفول غواړي او کشف کوي دا اختیار مه ورکوئ دې برنامې ته. د هغه بعد دا د کیمرې اختیار هم ځینې یوسي. دا د مهم اختیارونه درخامه چې تاسې ډېر ژر پرې کشف کېږي. د کلنډر اختیار، د موبایل او شمېرې دا اختیار هم ځینې یوسي، یا د مایکروفون هم ځینې یوسي، یا د صوتي هم ځینې یوسي، یا د سټوریج یعنې د موبایل کومه میموري چې ده که په هغه کې عکسونه پراته وي، که ویډیوګانې پرتې وي، که دغسې نور شعرونه پراته وي، دا ټول اختیارات په دې کې دي. سټوریج کې یعنې د موبایل میموري کې نو دغه هم ځینې یوسي، بند یې کړي، ټول اختیار مه ورکوئ. نو قدرمنو که تاسو اوس دا سوال په ذهن کې چې دا اختیارات موږ ټول بند کړو نو بیا به آیا زموږ واتساپ زموږ فیسبوک به چلیږي، کار به کوي او که به نه کوي؟ نو بالکل به کوي. دا ټول اختیارات چې ځینې اوس هم فیسبوک هم کار کوي او دغسې کار به کوي، نه به بندېږي نه څه خرابتیا کې راځي. خو فایده یې دا ده چې تاسو به انشاءالله الله تعالی حفاظت وکړه د ټولو مجاهدینو په له کشف کېدا به ساتلي یاستئ. قدرمنو دغه د موبایل سیټینګز ترتیبات و چې تاسو له کشف کېدا ځان نه پرې ساتلی سئ. یو خو دا لوکیشن و چې درون خو دا به بندوئ، ما موبایل کې ونې بند ده. دغسې دا د برنامو اختیاراتو باندې نن پوه کړاستئ. دغسې بیا د هغه د برنامې دي کوم هغه برنامه چې ځانونه له کشف کېدا پرې ساتلی سي نو هغه برنامه به بیا او د هغې برنامې استعمال به په بله ویډیو کې درته ښایم. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو د خوښې سبب ګرځېدلی وي. نو که څه تاسو سره داسې د ویډیوګانې وي چې مجاهدین کار ځینې واخلي، دغسې تکتیکي ویډیوګانې کوي در سره، کومه مشوره کوي در سره، نو تاسې یې موږ ته لیږلی سئ، یا هم په ګروپ کې صوتي هم راته پرېښولی سئ، یا که شخصي ته راځي په شخصي کې هم صوتي راته پرېښولی سئ، مشوره ویډیو را سره شریکولی سئ. نو نور هم خدای سپارم، الله تعالی مو روغ جوړ او کامیاب او سرفراز لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.